د افغانستان یم او په قوم باندې پښتون یم. زه د اسرائیلو ملاتړ کوم او اسرائیل سپورټ کوم. لعنت دی د پاکستان په مسلمانانو وي، لعنت د پاکستان په فوج وي. د اسرائیلو آرمي زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه به. ملګرو دا یو خنزیر چې کوم دی راپاڅېدلی دی او په ځان باندې نامه د پښتون لیږدي او وایي چې یاره زه د افغانستان سره تعلق ساتم. نو دی نه د افغانستان دی، نه د پاکستان دی او نه د پښتون دی. ډېر زیات غلط الفاظ استعمال کړي دي د علماو دپاره چې کوم دی، خاص کر د پاکستان او زموږ د پاک آرمي د پاک فوج دپاره. نو دی دا وایي چې یاره اسرائیل تسلیموم، اسرائیل مې خوښ دي. یعنې نو راته ښکاري چې یاره د ده خو په پلار هم نه معلوم، ځکه چې دی په اسرائیل د ده خوښ دی، خو دی په اسرائیلو کې چېرته پاتې کېږي. نو اسرائیل به کېدای شي راته ښکاري چې یاره د ده په ټول دغه باندې مثال په طور باندې تاسو ښه پوهېږئ، ځکه چې دا داسې یو خنزیر دی چې یاره څنګه چې تاسو له ډېرو ملګرو پکې دا وایي چې یاره بعضې کس داسې چې یاره لکه پښتو زده کړي، دا صرف د بدنامۍ دپاره چې کوم دی څو ټکي پښتو بې زده کړي راته ښکاري چې نوره پښتو له ورځي نه دا مخ دا پړونی داسې والی دی لکه د جینکو غوندې کې. او دی غواړي دا چې یاره اوس دا ویډیو کله زه ورکړم او دا پکې ووایم چې زه د افغانستان یم، چې د پاکستان یو څو کسان ناپاس یو ما پسې کنځل وکړي، ما پسې ویډیوګانې وکړي. اوس چې کوم دی دا خنزیر مخکې سوی دا شارټ ټپس واورئ چې یاره دا خنزیر څه نمونه الفاظ استعمالوي. د پاکستان مسلمان مرتد مسلمانان بې غیرته مسلمانان مرداباد. ستاسو علماو ملګرو ته دا ویډیو به پوره کتلي دا چې کوم دی ډېر ملګري سینډ کوي، یو ته یې څوک یې بل ته را سینډ کوي. ډېرو ملګرو ما ته را سینډ دی چې یاره دا د افغانستان یو ورور راپاڅېدلی دی او په پاکستان په علماو پسې او په پاکستان په فوج پسې او د پاکستان په خلکو پسې او دا وایي چې یاره اسرائیل مې خوښ دي، اسرائیل د خوښومه. نو څنګه چې ما وایي ملګرو نه خو دا د افغانستان دی، نه د پاکستان دی، نه د پښتون دی، چونکې یو څو ټکي به یې زده کړي د پښتو. نو دی صرف بدنامي چې کوم دی خوري چې یاره دا په یو بل پسې د پښتانه راپاسي، په یو بل باندې په سوشل میډیا یو بل وکنځي او نفرت چې کوم دی دی صرف نفرت خوري. ټولو ملګرو له خوا څخه داسې ویډیو چې کوم دی دا راپورټ کوي دا چې څوک هم د خپل پیج نه دا به د خپل آیډیا وغیره نه شیر کړي، یا به څه ملګرو راچوته کړي. نو هغه ټولو ملګرو له خوا څخه چې یاره دغه ویډیو چې کوم داسې ویډیو نفرت انګیز ویډیو چې یاره کوم د ملکونو یا د پښتنو وغیره د هر دغه کې چې یاره اتفاق وراني او نفرت خوري، نو داسې ویډیوګانې چې کوم دی دا راپورټ کوي الټه د کنځل کوي. څنګه چې ما ووایي په اوله کې چې یاره د اسرائیل خوښ نه کېدای شي د ده پلار هم نه وي معلوم، ځکه چې یاره اسرائیل ته خوښی هغو چې په فلسطین په مسلمانانو کوم ظلمونه شروع کړي دي، تقریبا څه په زرونو کې مسلمانان چې کوم دی شهیدان شو، په څو زره چې کوم دی زخمیان دي دا ټایم باندې. نو انشاءالله دعا به کوو چې الله پاک د فلسطین مسلمانانو مدد وکړي او الله پاک دا جنګ غویمه دا چې کوم دی غوسه کړي. نو ټول ډېر ملګري چې کوم دی د دې ویډیو دغه کوي چې یاره دا د افغانستان دی نه، بالکل دا د افغانستان نشي کېدی. یو خو دا مخ پټ کړی دی، بل افغانستان نور ته زموږ خوا داسې نشي یاره تاسو وایي چې یاره دی زموږ دی، نو دی داسې نشي کېدی. او بله دا چې خاص کر د پاکستان ملګرو ته څوک هم چې دا ویډیو ګوري نو پکار دی چې یاره داسې نه چې یاره مونږ راپاسو اوس په بس کنځلو کې یاره ستاسو افغانستان داسې دی او ستاسو داسې یو د دې سره چې کوم دی نور انکشاف چې کوم دی پیلاویږي او نفرت چې کوم دی ښه خورېږي، زړونه چې کوم دی ورانېږي. ملګرو دا ویډیو سره مخکې شیر کړه، ټول چې کوم دی به دې خنزیر باندې لعنت وایي، لعنت پې ټول وایي. انشاءالله چې کوم دی دا خنزیر به خدای پاک تباه کوي، ځکه چې دی د مسلمانانو په منځ کې چې کوم دی نفرت خوري او غواړي چې یاره افغانستان او پاکستان دی یو بل پسې په سوشل میډیا باندې خاص کر چې کوم دی دا جنګ شروع شي، یو بل ته دې کنځل وکړي. نو انشاءالله مونږ چېرته داسې نه کوو چې یاره مونږ اوس راپاسو افغانستان والا پسې به کنځل کوي، افغانستان والا راپاسي پاکستان والا پسې به کنځل کوي. څنګه چې تاسو له پته دی یو عذاب دی، وبا د کرونا وایرس په نامه باندې داسې نور چې کوم دی عذابونه دي، نو خلک له دا شته عذاب وتې دي، دا پکې نور چې کوم دی دا نفرتونه چې کوم دی راځي. نو انشاءالله داسې کول نه دي پکار. ملګرو ویډیو سره مخکې شیر کړه، ټول به د خنزیر باندې چې کوم دی لعنت وایي.